محترم کاندهله په انډیا کې د یو کلی نوم دی. یو ځل په دې کلي کې د ځمکې په یو ټوټه باندې د یو مسلمان او د یو هندو جګړه شوه. مسلمان وویل چې دا ځمکه زما ده او هندو ویل چې دا ځمکه زما ده. خبره همداسې زیاتېده. اخر مسلمان دا خبره وکړه که چېرته ما دا ځمکه وګټله زه به په دې باندې جومات جوړوم، او هندو ویل که ما دا ځمکه وګټله زه به په دې مندر جوړوم. اگر چې د دوو کسانو په منځ کې دا جګړه ذاتي جګړه وه، خو دې اجتماعي او دیني رنګ یې واخیستو. یو طرف ته ټول مسلمانان ودرېدل، بل طرف ته په مقابله کې ټول هندوان راجمع شو. د غټې جګړې خطرت جوړه شوله. اخر دا فیصله عدالت ته لاړه. دا واقعه چونکې د هندوستان د تقسیم نه مخکې وه، په هغه وخت کې جج هم یو انګریز و. انګریز چې اندازه واخیسته نو سخت پریشانه شو. هغه دا خبره محسوسه کړه که په دې معامله کې لږه بې احتیاطي وشي نو کیدای شي چې د دې نه د مسلمانانو او د هندوانو غټه جګړه جوړه شي او په دې کې ډېره زیاته وینه تویه شي. نو انګریز دا کوشش وکړو چې د دواړو په منځ کې په صلح باندې فیصله وشي. نو د دواړو ډلو نه یې تپوس وکړو آیا ستاسو په منځ کې د صلح څه صورت کېدلی شي؟ نو هندوانو ورته وویل او موږ به تا ته د مسلمانانو د یو عالم نوم وښایو، ته هغه را وغواړه او هغه نه به تپوس وکړو چې دا ځمکه د چا ده. که هغه وویل چې دا ځمکه د مسلمانانو ده نو هغوی ته به یې ورکړي، او که هغه وویل چې دا ځمکه د هندوانو ده نو بیا به یې موږ ته راکړي. مسلمانان هم په دې خبره باندې راضي شو. نو انګریز جج د دواړو ډلو په منځ کې یو میاشت تاریخ کېښودو چې په دې تاریخ به ستاسو فیصله اورولی کېږي. کله چې دواړه ډلې د عدالت نه راووتلې نو مسلمانان ډېر خوشحاله شو، ځکه د مسلمانانو په زړه کې دا خبره وه که دا عالم هر څوک وي دا به خامخا زموږ د مسلمانانو په حق کې فیصله کوي، ځکه چې په دې ځمکه باندې جومات جوړیږي. نو دوی د خوشحالۍ د وجې نه ټوپونه وهل. هندوانو د خپلو مشرانو نه تپوس وکړو چې تاسو څه فیصله وکړله؟ دوی وویل چې موږ د مسلمانانو د یو غټ عالم نوم ورکړو، هغه به آینده تاریخ باندې راځي، هغه چې څه خبره وکړي په هغې به زموږ فیصله وي. نو په دې خبرې سره د عامو هندوانو زړونه لږ مات شول، ځکه د دوی سره دا یره پیدا شوله چې کیدای شي دا عالم هر څوک وي دا به د مسلمانانو طرفداري کوي. دغه هندوانو جج ته د مولانا مفتی الهي بخش کاندهلي رحمه الله نوم ورکړی و. دا د شاه عبدالعزیز رحمه الله په شاګردانو کې و. دا یو ډېر متقي او فرهیزګار عالم و. به هر حال کله چې یو میاشت پس دواړه ډلې عدالت ته پیش کړلی شوې نو مسلمانانو ولیدو چې مفتی الهي بخش کاندهلي رحمه الله د جج سره نږدې ناست دی. مسلمانانو دا سوچ کاوه چې مفتی صاحب به نن ضرور د جومات په حق کې فیصله کوي. کله چې انګریز جج د مفتی صاحب نه تپوس وکړو مفتی صاحب دا ځمکه د چا ده؟ مفتی صاحب ته چونکې اصل حقیقت معلوم و نو هغه وویل چې دا د هندوانو ځمکه ده. انګریز جج تپوس وکړو آیا په دې باندې هندوان مندر جوړولی شي؟ مفتی صاحب ورته وویل چې کله ځمکه د هندوانو شوله نو بیا هغوی ته اختیار دی که په دې مندر جوړی او که په دې باندې جومات جوړی. په دې خبرې سره د مسلمانانو زړونه مات شول. د دې نه پس انګریز فیصله ولیکله او په فیصله کې یو عجیبه خبره ولیکله، هغه دا چې مسلمانانو دا ځمکه وبیلله خو نن اسلام وګټله. کله چې هندوانو دا فیصله واورېدله نو دوی د اسلام د حقانیت نه دومره متاثر شو چې هغوی ټولو دا خبره وکړله جج صاحب ته خو نن فیصله واوروله چې اسلام وګټله، چې کله اسلام دومره رښتونی او حق پرست مذهب دی نو بیا زموږ فیصله هم واوره. وس موږ ټول کلمه د شهادت وایو، موږ ټول مسلمانېږو او په دې ځای باندې په خپل لاس باندې جومات جوړو. نو ټول مسلمانان شول او په هغه ځای باندې جومات جوړ کو. محترمو دلته کې عقل دا ویل چې دروغ ووایه، ځکه چې په دې ځای باندې جومات جوړیږي. لیکن چې کله مفتی صاحب رښتیا خبره وکړله نو د رښتیا ویلو دومره برکت و چې هغه ټول هندوان مسلمانان شول او په هغه ځای باندې جومات جوړ شو او هغه خلکو ته د اسلام حقانیت معلوم شو. لہذا محترمو که په یو ځای کې په ظاهره باندې رښتیا ویل نقصان ښکاري، خو بیا هم رښتیا خبره کوه، ځکه د رښتیا ویونکي سره الله جل شانه محبت کوي او الله پاک ورسره بیا مدد کوي. او دروغ اگر چې په ظاهر باندې فایدهمند معلومیږي لیکن په حقیقت کې په دې کې نقصان دی. الله جل شانه د دروغجن انسان سره نفرت کوي
په دروغجن انسان باندې د الله لعنت ولېږي.